دا د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ده. دا د دغه ځای د هندوانو حاصلات دي. ښایسته هندوانې دي او ننګرهار ولایت لپاره له خیره سره یو څو کلونه وروسته باندې دغه د زراعت برخې یو ځانګړی نوم به انشاءالله ورکوي او ورکړی هم دی. چې هندوانه زخمي کېږي هلته بیا څوک نه راځي. په دې واره چې غورځوي نه په دې نه خو دا لوښ باندې راځي که نه لوښ ورته خواري کوي. ماشا خو مخ هم نه نیولې که نه. نه څه خبره نشته ټول کوی شهر څوک یې بس د موږ خو بیا وطن کاپیسا دی. موږ غواړو چې اول خپلې کاپیسا ته یوسو بیا نور ولایتو ته انشاءالله کابل ته یې وړو کندوز ته یې وړو مزار ته یې وړو هر ځای ته چې برابرېږي د خیر مشکل نه دی وړو. څو نفر دلته مصروف وي کار دلته تقریبا موږ 14-15 نفر یو فیل خال 12 نفر مصروف په دې کار باندې د هندوانو. تاسو په نظر دا به څومره جري وزمه کوي؟ پردګار خیر پکې واچي دا به راوخه. سلامونه نیکې هیلې احترامات هر کلی جوړ په خیر لیدونکو زه سراج الدین پژواک یم. دا د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ده. دلته زه راغلی یم او دا د دغه ځای د هندوانو حاصلات دي. ماشاءالله ډېر ښکلي حاصلات یې کړي دي. بوټي هم ښه دی همدارنګه د هندوانو وزن او حجم هم ښه دی. نو دلته ځانګړي خپرونه لرو نو راځئ راسره واوسئ لیدونکو دغه ځای د ښکلاګانو شاټونه هم وګورئ او همدارنګه د خلکو سره خبرې اترې کوو چې سږ کال بازار څنګه دی او همدارنګه دغه هندوانې د افغانستان کوم ولایتونو ته وړل کېږي. نو د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زوی صاحب کوي. راځئ لیدونکو دا برنامه تر پایه پورې تعقیب کړئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست جوړ په خیر په دې هیله روغ جوړ اوسېږئ. ځوان راسره ولاړ دی دا نو د هندوانو د فعالیتونو تجارت کوي. خبرې اترې به ورسره وکړو چې سږ کال د هندوانو حاصلات څنګه دي او همدارنګه بازار یې څنګه دی. سلامونه ورسره مشي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. راخي جوړ بخیر یې. ډېره مننه. لږ راوړاندې شه. ښه ښکلی نوم د لیدونکو ته واخله. نوم مې رئیس کتاب جان د کاپیسا ولایت اوسېدونکی یم. ماشاءالله. او دا سهار شي په نامه دی؟ دا بټي کوټ چاردي ولسوالۍ. او ستا نوم کتاب خان دی؟ رئیس کتاب جان و. کتاب جان. ماشاءالله ښه تخلص یې انتخاب کړی. ښه کتاب جان. او کتاب جان. کتابونه لولې که نه؟ ولې مې نه دي کړي وو. نه مطلب اضافي مطالعه کوې که نه کوې؟ کوم یې ډېر ښه خوشحاله اوسېږي. تجار یې ته که نه؟ ښه سږ کال د هندوانو حاصلات څنګه تاسو څنګه پرېښي؟ وروره حاصلات خو یې ماشاءالله ښه دي او اول ګل هندوانه ده د جلال آباد او موږ هم تازه راغلي یاستو. قیمتونه یې ماشاءالله ګران دي. نو بازارو کې په 15-15 دلته خرڅېږي. ښه من
تاسو دا به مکمل پالیز اخلي که نه منګتي اخلي؟ نه وروره موږ یې منکټ اخلو دا موټر چې ما راوړی دی دا 2.5 زره منه موږ باره وړو یې دلته من په تاسو په څو تمامېږي؟ دا من اوس موږ اخیستی په 500 افغانیو باندې دا بیا ننګرهار مارکیټ ته وړئ که نه کابل ته وړئ؟ نه وروره دا کاپیسا ولایت ته وړو کاپیسا ته وړئ؟ کاپیسا ته وړو مطلب دا دی چې ننګرهار هم ماشاءالله د هندوانو د خوا نه بیا ښه دی ښه ښه دی چې نور ولایتونو ته هم ځي. حاصلات زیات لري ټول افغانستان ولایتونه دا هندوانه ځي بغیر پاکستان نه نور ټول افغانستان ته دا انتقالیږي. صحیح خبره ده. هغه وایي که نه وایي چې اول یې خپل ولایت ته وړي ښه؟ اول خو وایي خپل وطن سلامت دی ټول یو افغانستان دی خو خیر خپل کور خو بیا داسې وي که نه چا ته خپل کلی ګران وي که نه خو ننګرهار تجاران هم تکړه شي دې مارکیټ ته دې ورسوي ماشا خو مخ هم نه وړي که نه؟ نه څه خبره نشته ټول کوی شهر څوک یې بس د موږ خو بیا وطن کاپیسا دی موږ غواړو چې اول خپلې کاپیسا ته یوسو بیا نور ولایتو ته انشاءالله کابل ته یې وړو قندوز ته یې وړو مزار ته یې وړو هر ځای ته چې برابرېږي د خیر مشکل نه لري. د تجارت دې څومره وخت کېږي؟ یاره تجارت خو مې فعلا دا مې 5 کال دی. 5 کال همدغه د زراعت تجارت او د زراعت تجارت دا تجارت هم کوم نور تجارتونه هم کم خو زیاتره د هندوانې کوم. مطلب دی کې انشاءالله واره شته ښه واره دی پکې ماشاءالله و دې کې واره هم زیاتره او رو خرابېږي نه دې په خاطر دا تجارت کوم. لږ موږ ته هم چل نه ښایي؟ وروره چل خو دومره مشکل نشته خو د غونډۍ لږ سرګرداني لري تکلیف لري منډه او تنده لري دغې وجه باندې ډېر خلک زړه نه کوي او لږ به دې زړه مور سره غټه یې بیا به دا کار کوي او ګټه تاوان هم پکې شته او دا خبره پکې ښه پرېمانه شته. دا اول ګل دي که نه دې نه مخکې شکولي او دې نه مخکې هم شکېدلي دي خو اول ګل هندوانه ده لږ پکې خامه هم وځي خو کوشش کوو چې موږ ته پخه هندوانه واچوي چې خلکو ته ښه هندوانه ورکړو. په کاپیسا کې بیا بازارونه څنګه دي؟ کاپیسا کې ماشاءالله بازارونه ښه دي خو لږ وضعیت لږ ضعیفه شوی دی اوس نرخونه هلته 80 کې اوس فعلا بازار روان دی نو ښه دي هلته بازار ښه دی نو ماشاءالله خرڅېږي. خوشحاله اوسئ په خپل هیواد کې په کار باندې بوخت یاستئ او همدارنګه هلته نور ځوانان هم کار کوي په دې پټیو کې نو څومره خوشحاله یې؟ وروره نو خپل وطن دی چا خبره ګل وطن دی ښه خوشحاله یم پکې د خپل ژوند نه ښه راضي یم او کاپیسا ولایت دا بیا ننګرهار خو بیا ننګرهار ګلې ګلزار دی نو او د ګلو ښار دی نو هر ځای ته چې ځي ښه ځای د هندوانه ده نو حاصلات د هندوانه پکې ماشاءالله ډېره زیاته ده. ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور د ودان لیدونکو زموږ تاسو ځوانان په اوس وخت کې الحمدلله تر ډېره حده پورې د زراعت په برخه کې مصروفه دي او همدارنګه همدغه زراعت دی چې هېواد ته ډېره ګټه رسولی شي. کور ودان مننه. مننه وروره تاسې نه مننه چې راغلي یاستئ تشریف مو راوړئ. کار وکړم او دا ورور خلاص شوی دمه به وکړي ته ما ته پرېږده اول خو ستړی مه شي جوړ انشاءالله اجازه چې کار وکړم ها بسم الله الرحمن الرحیم پروردګاره برکتېږي دا پتونو مرضونه وساتي ځکه چې دیکانان بیچارهګان په دې باندې چې زحمت وباسي ټول کار ورباندې خولې توی کړي سرې ورته واخلي مصارف ورباندې وکړي بیا نو چې حالات خراب شي یا مطلب مرضونه وي نو دغه فصل داسې د دیکانانو لکه بچیان نو چې دا کله خراب وي څه خفه کېږي نو ماشاءالله هندوانې خو ګورئ ډېرې ښکلې هندوانې دي ښایسته هندوانې دي او ننګرهار ولایت لپاره له خیره سره له څو کلونو وروسته من دی دغه د زراعت برخې یو ځانګړی نوم به انشاءالله ورکوي او ورکړی هم دی. ته څنګه وروره؟ شکر رحم د خدای دی. کار سخت ده که اسانه؟ وران چې بس تېرېږي انشاءالله اسانه. مړی کلب ته هم ضرورت نشته ښه ورزش ته یې ګوره هم پیسې ګټئ هم چې دی مطلب تمرین کوي اوس ګوره چې دی ښار کې خلک چې دی پیسې ورکوي تمرین کوي پردې اوسپنې جګوي تاسو دی پیسې هم ګټئ ګوره او کار هم کوئ صحیح ده که نه؟ مطلب وروره چې کله کار ته مخامخ شوې که نه بیا هر کار ستړی دی موږ تاسو کار ستړی نه دی ژورنالیزم څلورې منطقو ته پسې منډې وهو دا څومره ستړیا ده هر کار چې کوې نو ستړیا پکې شته صحیح ده که نه ورور مې یا بس تا ورته مرکه کې لاسګاډی تش کړو ښه نه ما هم غوښتل چې دمه درکړم که نه او که نه ما بیا ونه ویل چې دا راغلي دي بس خپرونه یې وکړه موږ سره یې کار ونه کړو ښه تاسو کتونکو راسره پاتې شئ لږ به مخکې لاړ شو هغه ځای به لږ نور کار هم ورسره وکړو. نو ماشاءالله بوټي ډېر ښکلي دي که نه بوټي هم ښکلي دي او دا ورونه چې د ډېر تکلیف ورسره وباسي
کوم از ما چې زراعت ښه زراعت کوي که نه نو هغې ته شته چې د یو زحمت پروت دی. زحمت دا وي چې اوس وګورئ هر دوچې ته هر بوټي ته پلاستیک برابرول او بیا د پلاستیک منځ کې بیا د اخیستل په واقعي معنا تکلیف غواړي. خو چې تکلیف ونه باسي راحت نشته دی. کله چې موږ غواړو چې یو څه ترلاسه کړو د ملګري الله حافظ علي صاحب نو د هغې دپاره موږ تاسو تکلیف وباسو. چې تکلیف ونه وباسي بې زحمته راحت نشته ده. نو رب دې وکړي چې د دوکانانو د زړه ستړیا ورباندې ووځي او همدارنګه څومره کار چې کوي د هغې اجره ورته حاصله شي. دلته ګورئ زه به یې دانې ته لږ ورته ټولې کړم دې ملګري ته به ورته نږدې کړم ورته. بسم الله الرحمن الرحیم. پروردګار خیر پکې واچوي. دا به راوخه اخوا ګاډی لکه دې خوا وړې نو خو ما خو ته راوړلې که تا به بار کړی وو. ها ته هغې نه به دا بار کړم زه راوړه. ته هم پوهېږې دا یوه هندوانه جګوي او ته دوه هندوانې جګوې. نن باندې چابکي ده استاد. آفرین خو دا زه سره کومک یم تکړه شه کار وکړه تکړه شه که ما دې تکړه وکړه تاوان نه در باندې. ته یقین وکړه لیدونکو هدایت مې ولیم سخت استفاده کړم. لیدونکو دې ملګرو سره مې لږ کار وکړه. هر کار کې چې خولت یعنې کې زحمت ونه وباسي نو رزق نه حلالېږي. حلال رزق ګټل ډېر تکلیف غواړي خو دا شی باید ساتئ. کله مو چې حلال رزق وګټه مشکلات ستونزې مریضیانې دا به انشاءالله بیخي کمې وي او کله چې حرام یې ګټئ بیا مو زندګي څنګه ډېره خرابوي ځکه چې حرام چې دی بقا نه کوي. حلال یې وګټئ خولت وکړئ ورباندې تر څو پورې چې هېواد هم جوړ شي زراعت مو برابر شي او همدارنګه د هېوادوالو دپاره یو اسانتیا وي. مننه چې د دې دمره سره وایي. لیدونکو خیر را جوړ بخیر. دغه هندوانې تاسې ګورئ چې د غټه لارۍ کې بارېږي او دا بیا کاپیسا ولایت ته وړل کېږي. دا ښکلي ځوانان لګیا دي کار پکې کوي. سلامونه ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورحمة الله. ډېره مننه. لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله. ما نوم خان محمد دی. څنګه یې خان محمده؟ الله فضل د کلاري. طبیعت دې څنګه دی؟ ټیک ټاک یم. ما خو لږ کار وکړو داسې خوله شو مخه بس زموږ خو مجبوریت خوله دی. نشته. زموږ مجبوریت دی دا ګورو نه کار به هر څوک خوله یې هدسې وه چې کار به کوو که نه چې کار ونه کړي د وطن به څوک جوړوي. بس دا وطن دا موږ لګیا جوړه ولا دی هم دې کار یې جوړه دا دی. بالکل. ته چې دا هندوانې چې ونه شکړو موږ تاسو ونه شکړو پوه دا بازار له به دا کمه کېږي. بس موږ به شکو انشاءالله نور یې په تیاره خوري. خیر هغه پیسې درکوي که نه هغه په هغې پیسو باندې زحمت ویستلی موږ په دې پیسو زحمت دا خو ژوند هم داسې دی که نه. بالکل. دا لوښي ورته کوم ځای نه کوئ؟ دا لوښي ځان سره راوړي دلته شته دی؟ او دلته شته ځنګل شته دی راریبي. دا لوښي په دې خاطر چې زده نه شي که نه او چې دا هندوانه خراب نه شي. دا موټر خو ځي که نه جوړ چې کوي په دې خاطر باندې چې دا هغه نه شي زده نه شي. نه نه بالکل او چې دا هندوانه په دې چې هندوانه زخمي کېږي هلته بیا څوک نه دي. په دې واره وکړي نه زخمي کېږي چې غورځوي شي نه 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 په دې نه خو دا لوښ باندې راځي که نه لوښ ماته خواري کوي. خپله هندوانې خوري او ښه پرې ما شونډې خو دې وچې ګمان خوړل که خوري نورې هندوانه ډېر خوړی نه شو سسته یې دومره ډېر دي خوړلي دومره ډېر خوړي. کار کوي خوشحاله کې خفه کار بس مجبوریت دی چې خوشحاله وم خفه چې وینو کار نه ته ژوندی یو کار به کوې که نه به کوې چې ژوندی یم کار به کوم چې کار کوې ولې بیا خفه یې بس دا داسې دی چې ټول عمر هم دا کار یې کوم. الله مې ربان ته مړه ترتیب برابر شي بل کار به شروع کړي یو وخت کې به تجار شي. بس انشاءالله هو که نه امید هم شته دی. دا پټۍ کې خو سړی کله کله ترانومونه زمزمېږي کوم ترانوم خو ته زده نه دی نه والله دا هندوانه وارې او ترنم به شروع کړی. نه زما یو بل کس دی انډیوال هغې ته زده دی. کوم یو نام ته وښایه که نه لاندې نوم یې راته وښایه چې بغسې مې ترانوم بریدی دی. بریالی دی. ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ دې خپل وخت راکړی. لیدونکو دا هندوانې هم دې ځای نه بارېږي په دې لارۍ کې او په دې لارۍ کې تقریبا څومره هندوانې زېږي 2.5 منه 2.5 منه هندوانې په دې لارۍ کې بارېږي او دا بیا تاسو کولی شئ کاپیسا ولایت کې ترلاسه کړئ. همدارنګه نور ولایتونو ته هم ځي. نو دا ملګري لګیا زحمت وباسي کار کوي. دغه تصویر مې هم در باندې وکته.
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ دا ورورجان لګی دی او له هغې څخه هندوانې راچلوي خبرې اترې به ورسره وکړو سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر وعلیکم سلام وروره ښې جوړې په خیر یې زه یم کله لږ موږ ته وخت راکړي ښه به نه ولې نه ولې نه ډېر مصروفه یې ښه څه وکړو مصروفه یو زور راپسې دی پوه شې کار کېدونکی دی چې باید ناوخته کېږي تیاره کېږي بیا هندواڼه نه راوځي حتما چې نوم یې کار شي زحمت به وباسي وباسي ښه ښکلی نوم دې څه دی زما نوم ثاني ګل دی ستاني ګل ثاني ګل دی د ننګرهار ولایت پټي کوټ ولسوالۍ د چاردې غازي آباد اوسېدونکی یم ماشاءالله ثاني ګل ورور دا راته ووایه چې ښوونځي هم لوستی که نه او زده کړې مې د لیسان تر کچې کړي دي ژورنالیزم ښوونځي نه پاره هغې مطبوعاتو څانګې نه ډېر ښه ډېر ښه بیا خو زه هم مسلک یم او هی انشاءالله څنګه د حاصلات څنګه دي انډیواله ښه دي ولا خو داسې ده چې ګالی په دې ساحه باندې وشوله پوه شي بوټي لږ ضعیفه کړل هندواڼه مې لږ زاره خرابه کړې ده څو نفر دلته مصروف یې کاري دلته تقریبا موږ 14-15 نفر یو خو فی الحال 12 نفر مصروف په دې کار باندې د هندواڼو تاسو په نظر دا به څومره جریبه ځمکه وي دا تقریبا دا ټوله که دا ساحه دا ساحه تقریبا یو 50 جریبه به وي ته خو د همدې ځای اوسېدونکی زه د یې همدې ځای اوسېدونکی یم په دغه ځمکو باندې هر کال هندوانې کرل کېږي که نه نو حاصلات پرې کرل کېږي هر کال په هندواڼه هم کرل کېږي او جوار هم پې کرل کېږي په دې ځمکه باندې یعنې سږ کال یې انشاءالله تمه شته چې ښه حاصل ورکړي انشاءالله ولې نه تمه هم د الله نه شته ده چې ښه حاصل ورکړي هندوانې خو ماشاءالله ښې دي ښه ښې دي انشاءالله غټوالی هم ښه دی او وزن هم ښه دی ښه څنګه دی خو دا اول ګل دی پوه شي دا هندواڼه لږه وړه ده چې دویم ګل شروع شي بیا هندواڼه غټېږي او دلته بیا د هندوانو تر څنګ خټکي او نور هغه کرل کېږي او کرل کېږي هندواڼه خټکې دا هم کرل کېږي خپل ځای کې په کار مصروفه یې که نه نو لیدونکو ته کوم پیغام ورکړئ مهرباني ولا بس ټولو ځوانانو هم دا هیله ده چې بس په خپلو کارونو باندې ځان مصروفه کړي او د غلطو کارونو نه ډډه وکړي پوه شي نو دا هم د ټولو کلیوالو او د ملګرو انډیوالانو ته دا پیغام دی یعنې ملګری وایي چې ما پوهنتون لوستی دی خو اوس دلته کار کوم او په دغه کار باندې چې دی موږ تاسو باید ونه شرمېږو ځکه چې کار چې دی ټولنه جوړولی شي هېواد جوړولی شي که نه نو مهمه دا نه ده سړی وظیفه واخلي تعلیم باید دې په خاطر باندې موږ چې موږ خپل شخصیت او خپل ځان جوړ کړو نو کور د ودان مننه خوشحاله اوسئ چې موږ د خپل چې راغلی موږ سره هم تکلیف ویسته مننه مهرباني ژوندي اوسئ ښه لیدونکو ماشاءالله هندوانې خو ګورئ ډېرې ښایسته هندوانې دي نو دا چې زه د هندوانو هغه ظاهري شکل ته ګورم ډېرې ښې دي فکر کوم وزن به یې ښه وي حجم یې ښه دی نو زه ته ورجګولی شم که نه زه خو همداسې ډېر زورور نه یم ماشاءالله ماشاءالله اوف خطا یې نه کړم ورته خیر خو قوت هم پرخ کوي که نه او نو ماشاءالله درندې دي که نه او رنګ یې ښه دی او خوند به انشاءالله بیا وروسته د خپرونې په نیمایي کې وګورو صحیح ده لیدونکو راسره اوسېږئ او بل چې کله مو زړه کېږي چې هندوانې وخورئ او ننګرهار ولایت ته راشئ نو دې سیمې ته راشئ دې سیمې نوم شي اساره نوم یې اساره دی نو پکې اسار نه شي نه خیر مېلمنو دپاره مفته دي مېلمنو دپاره مفته دي او بله خبره دا چې هغه څه ورته وایي خدای مال ورته وایي چې ورته وایي که نه هغه هم پکې شته دی که نه هغه مطلب که مالدار یې بیا دغې فکر مه کوئ او که غریبانانو بیا راشي مالدار نه راځي نه لخته خو راپسې نه راخلي نه مې شړي ځکه وایي دوه مېلمه یم که نه او که زه یې وشړل بیا ویډیو نه نشروم لیدونکو راسره اوسېږئ وطني حاصلات دي خپرونه جریان لري دا خپرونه د زړه په مینه سره وګورئ تاسو چې خپرونه ګورئ زه به وایم چې خوشحاله کېږئ به خو دلته موږ راغلي یو د دغې منطقې ځانګړی خوند اخلو ځکه شنه منظره شین طبیعت او لاندې چې دی سیند هم بهیږي نو ښکلې منطقه ده همدارنګه هندوانې هم پکې ملاویږي مخکې مې یادونه وکړه چې راتللی شي هندوانې مفته خوړلی شي هغه مې ټوکه درسره وکړه ځکه چې هر ورځ څوک راځي مفته یې خوري بیا خو نه کېږي هدف مې دا دی که چکر ته راځئ چکر دپاره هم ښه ساحه ده چې دومره غټ چکر وهئ کولی شي هندوانې هم وخورئ مطلب پیسو باندې راسره اوسئ خپرونه جریان لري د پامیر هندارې قدرمندو خوږو درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ځانګړې خپرونه تاسو کتلي اوسېږي دا د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ده او دلته هر کال ماشاءالله زیاتې هندوانې او همدارنګه سپین خټکي کېږي دا حاصلخیزه ځمکې دي
او همدارنګه د کانه ورونه هم هندوانې باندې زیاتې کوي. همدغه هندوانې دي چې زموږ او تاسو بازارونه ډک کړي دي. نو خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا به وروسته سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زلمل ته کوي. ښې چارې ښه وخت دی او اباد افغانستان په هیله.